هلمند کې د کرکټ سیالۍ د بوست زون انټر کلب لخوا د 9 ولایتونو ترمنځ پیل شوي دي چې پکښې زابل، اروزګان، هرات، فراه، نیمروز، کندهار او هلمند ولایتونه شامل دي. د یادو لوبو په دوام د هلمند ولایت څخه 2 لوبډلې، د کندهار څخه 3 لوبډلې او د زابل، اروزګان، هرات، فراه او نیمروز ولایتونو څخه یوه لوبډله انتخاب شوې ده چې د یو بل سره به سیالۍ ته دوام ورکوي. یاد ټورنمنټ به 15 ورځې دوام وکړي چې پایله کې به یې ګټونکې لوبډله د بوست زون په استازیتوب په 3م پړاو لوبو کې د ګډون لپاره لار پیدا کړي. د فراه ولایت څخه هغه لوبغاړي چې د کرکټ د انټر کلب سیالیو لپاره هلمند ولایت ته راغلي د دغه سفر څخه خوښ دي او زیاته یې کړه چې د کرکټ داخلي لوبې چې دا ځل هلمند کې کیږي یوه ښه لاسته راوړنه ده او سیالیو کې د لوبغالي تغییر هم د لوبغاړو پر ذهن باندې مثبت تاثیر درلودلی سي. چې همیشه زموږ انټر کلب لوبې ګریډ 2 لوبې په کندهار کې کېدلې نو هلمند زموږ دپاره ښه دی، نږدې هم دی، نوی ځای هم دی د لوبغاړو دپاره چې نوی ځای ډېر به ښه نو خلک یې ښه خلک دي، آب و هوا یې ښه سمه ده، ښه سرسبزه ولایت دی. ډېر خوښ یم ځکه چې دا مې لومړی ځل دی چې د هلمند ولایت مې لیدلی و. د هلمند ولایت ډېر صفتونه مې اورېدلي وو خو لیدلی مې نه و. دا ور ډېر خوښ شوم چې مې وام لیدی. د هلمند ولایت د کرکټ امیر جانان فولادوال د سکون رادیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د کرکټ د داخلي لوبو څخه خوښ دی او وایي چې دا دوهم ځل دی چې هلمند کې د کرکټ داخلي لوبې ترسره کیږي او دا ډول لوبې د هلمندي کرکټرانو لپاره مهم رول درلودلی سي ځکه د افغانستان کرکټ بورډ پام هم هلمند ولایت ته اوړي. دا دوهم ځل دی چې د انټر کلب دوم پړاو لوبې په هلمند کې کیږي. په دغه لوبو کې چې دوم پړاو په هلمند کې ترسره کیږي 10 لوبډلې ګډون لري. د 2 ولایتو څخه 10 لوبډلې، کندهار څخه 3 لوبډلې دي او د هلمند څخه 2 لوبډلې چې نن یې تاسې لومړۍ لوبه وینئ چې د روزګان او فراه ولایتونو ترمنځ یې افتتاح وشوه. دا لوبې د هلمند لپاره ډېرې زیاتې ګټورې دي ځکه هلمندي لوبغاړي به د نورو لوبغاړو سره ولوبېږي. همدارنګه کرکټ بورډ توجه دلته کیږي چې دلته نور ایونټونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې هلمند ولایت کې د ورزش برخه لا هم ډیر کار ته اړتیا لري او هلمند ته د ورزش په برخه کې د کلونو راپدې خوا خاصه پاملرنه نه ده سوې او ډیری لوبغاړي دې برخه کې د ستونزو یادونه کوي. محمد اسماعیل وفا، سکون رادیو.